هغه هوا وهون کې څه وی هغه د پاره دی اوس په ګرمول د پاره باندې هغه د هر څه ورته وای ماته نوم ناراضي د بد دوست مثال داسې دی چې هغه به تاسو سکروټي دروازه ځي کني ایرې به دروازه ځي کني کم از کم دا کپڑے ګنده دي تا خو به ګنده کی نه دا د خو د بد دوست مثال دی لقد بتحقیق سرا اضلنی ز گمراه کړل مد ان ذکر د نصیحتنا ان د اخی خبرنا بعد اورستو اظهار کلا جاءنی چراغله د ماتا وکانه شیطان او شیطان للانسان انسان د پارا خذولا شرمون کې او د دې لفظي معنی چې کومه ده خذولا هغه ملګری ته ویل کیږي چې کله مشکل در باندې راشي به دې پریدي اته خو دې ملګری وي خو چې مشکل راشي به دې پریدي او شیطان هم دا کرانګي زمونږ د دنیا ټول نلو شیطان امریکا د دام هم دا کرانګي چې کله مشکل راشي به سره پریدي وقال الرسول او وای پیغمبر یا رب از مربا ان قومي بشک زما قوم اتخذوني ولو هذا القران دا قران مهجورا هجرت کړي شوی هجر نه ده هجر کیږي هجرت ولا کیږي هغه سړی ته ساچ وطن پر خو دی وخت مهاجر ولا کی نو دی قران نه هجرت کړو قران پر خو دی قران نه مخړولو نو دا الله دربار یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فریاد وی او د قیامت ورځ ای نو دا فریاد چې بچاوانه ثابت شي الله دې موږ تاسو بچ کړي دینا وکذالک هم دا غرنګي جعلنا مونږ جوړ کړی دي لكل نبی د هر پیغمبر د پاره عدوون دشمنان من المجرمین د ګناګارانو نا وکفا او کافی د ربک رب دستا هادیا لار سمون کے ہادی و نصیرا او مدد ورکون کے وقال الذين اوبوا الذين اغكسان كفروا جغا کفر کړي لولا ولنا نزل نازل شو عليه بد پیغمبر القران قران جمله واحده بيوزلي جمله یوا ان بيو وري ول نشو نازل كذلك هم دا غرنګي لنثبت چې مونږه ثابت کو یعنی مضبوط کو به په دې لګ نازل اول سره فؤادک زړدستا ورتلناه او مونږل ولودا ترتیلا قلارا رو لګ ولا یاتونک او دوی ناراضی تا بمثل پشان الا مگر جئنا کا چې مونږ راوړو تا بالحق بحق سرا واحسن تفسیرا او ډېر خيستا تفسیر سرا الذين دا حکمت د لګ نازلې دو الذين كسان يحشرون چراجم بکړل شي على وجوههم بخبل مخونه باندې الى جهنم تا مخونه باندې مخونه بلان دی وی دی ببرئی او بیا صحابي پختنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې حدیث ته چې دی بیا مزل څنګه کوي قدم به څنګه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې کم الله دی ته دنیا کې د تلو طریقه خود لیدا اغه الله په قیامت کې هم د تلو طریقه ورته وخی اولئک امدغه خلق دی شر ډیر بد دی مکان په مرتبه کې واضل او ډیر بد دی سبیلا په لار کې حسان ابن ثابت لوی شاعر تر شوی دی او د اواز ډیر خستاو او یو بل شاعرم د لبید نومي ورده الله تعالی عنہ بیا حسن غورستو به شعرونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې جوړول د کافرو مقابله لپاره په چې کوم لبید رضی الله تعالی عنہ وو د چې کله ایمان راوړو د به شعرونه نه ویلي او ډېر خسته आवाज یو شعرونه نه ویلي आवाज نه درکو چاونه پښتنه وکړه چې راولي وای ما سره قران شته بیا بل شعر وایم دا د دې انداز د دې आवाज چې کوم خوند راځي په دې کې د باندې چې کوم سکون راځي اوریدونکو د پاره یا نو داشته دې واسه بل وایم شروع کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة فرقان آیت نمبر 15 نه ان شاء الله وایو سوره فرقان شو او دینه بعد به سوره شعراء او اغه بعد به سوره نمل د دې تقریبا مضامین هم یو شان دي او وخت هم یو شان دي او
د نزول په اعتبار سره هم تقریبا په یو وخت کې دي نو ډېر زیات فرق پکې نشته او د توحید بنیادی مضمون دی پکې او د رسالت او د آخرت باره کې هم کافر او اعتراضونو جوابونه دي پکې ولقد او په تحقیق سره آتینا مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وجعلنا او مونږ جوړ کړو معه اغسرا اخاه ورور د هغه هارون علیہ السلام وزیرا مدد کوونکې وزیر خو لفظي معنا مددگار ده کنه او د بادشاہ د ملګری ته وزیر ځکه ویل کیږي چې هغه په معاملاتو کې هغه سره ملګرتیا کوي او د دې تفصیل وروسته روان دي سورې قصص کې فقلنا بیا مونږ اوویلې اذهبا لاړ شئ تاسو دواړه الى القوم اغه قوم الذين اغه خلقتا ان اغه قوم تا کذبوا چې هغه دروغ غنل بیااتنا زمون آیاتنا فدمرناهم نمونګه هلاک الاغوی تدمیرا په پورا هلاک کول سره خالص مهلاکل وقام نوح او قوم نوح علیہ السلام لما هر کلا جزاک الله لما هر کلا کذبوا چاوی دروغ غنل الرسل پیغمبران اغرقناهم مونږ غرقل اغوی وجعلناهم او مونږ جوړ کړل اغوی للناس خلق د پارا آیا یا آیتن نخا نشانه دغه چې هغه تم داسې سزا ورکړه چې بل سړی به داسې ونه کی نغه نشانه وګرځي د خلکو د پاره د نیک عمل کولو واعتدنا او موږ تیار کړی دی للظالمین ظالمانو د پاره عذابا عذاب الیما دردناک د الم نه دی الم درته ویل کی وعادا او عادیان یعنی قوم د عادیانو وثمود او سمودیان واصحاب الرس او اصحاب ملګری د رس د کوهی ولا وقرونا او نور قومنا یا نور ډلې بین ذالک ومن د دوی کې کثیرا ډېر ان نور کلی د دې دواړو د عادیانو د سمودیانو په منځ کې ډېر واقع نور ډېر اسې وشوي وکلن او دا ټول ضربنا مونږ بیان کړل له د الامثال مثالنا وکلن او ټول ان هر یو تبرنا مونږ هلاک لل تدبیرا په پورا هلاک کول سره ولقد او تحقیق سره اتو راغلیو علی القريه پکلی باندې التي هغه ان هر کلی ته هم راغلیو تیرت چې اور ولې شو مطر باران اسو اډیر بد د کانو بدزکو چې کانیو پکې افلم یکونو نو آیا نو دو يرونها چې لیدل اغا بل کې کانو اغوی لا يرجونا چې امید نه ساتو نشورا بیا در پاتولو دغه چې یریږي خو سړی د عذاب نه سزا نه نو سزا او حساب کتاب په قیامت کې کیږي یو سړی چې د اعتماد نشته چې زو پات سما سره به حساب کتاب کیږي نغده پر خو بیانې عمل یا بل شی عبرت نه جوړیږي سبب کنه خو دنیا کې وسایل وی او د دنیا وسایل بنیاد باندې وخت رہی دا خو به تعالی انسان یری چې د آخرت فکر هغه تور کې د حساب کتاب احساس هغه تور کې د جهنم احساس هغه تور کې د قبر احساس هغه تور کې نو انسان کې به تقوا راشي نو ځکه الله فرمایي چې غي سره د احساس هی نه وو چې موږ به بیا را پاسیږو واذا او هر کلا راو چې وګوري کاتا راو کا چې وګوري تا ان يتخذونک نو دوی کوي تا سره نه کوي دوی تا سره مگر دا کوي لفظی معنا خدا ان يتخذونک ننسی دوی تا الا مگر نسی دی هوزو واټو کو پوری نو دا لفظی معنا شو ان يتخذونک دوی نه کوي تا پوری الا مگر هوزو ټوکی مسخري اهاذا الذي د پختنه کوي اهاذا ایاداد الذي اغسړه بعث الله چې مقرر کړی دی الله را لګلې دی الله تعالی رسول پیغمبر به دې پورې خندا کوي چې کنه دا سره ځان د پیغمبر وای یا الله را لګلې دی ان کا دا نشدې دی ليضلنا چې گمراه کی دوی مونږه عن الہتنا د پیغمبر باندې کی دی وای نشدې دی چې دی واړی مونږه زمونږه د خدایانو نه معبودانو نه لولا ان صبرنا کچيري مونږه کلک نه وې عليها پدې خدایانو ان دا خو زمونږه تکړه توپ دی چې مونږه داسې خلک یو تکړه خلک چې په خپل خدایانو باندې په خپل بوتانو باندې کلک مضبوط ناس کیو که مونږه داسې ثابت قدم نه وې نو د سړی مونږه اړولې وې
لکه مونږه باره کې به چاته دعوت ورکړي نو خلک پیدا وایي چې ګوره ګمراه دي نه